د عباسین صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې د خوشحال بابا پننګ او په غیرت مونږ ته ډیر قیمتي شعرونه وې. عباسین صاحب ته کوم خبرې وکړې څنګه دي تاسو ته ابتدا کې وې زه د ساينس طالب علم یم په ادب باندې د عباسین صاحب د مرپو یا نه لرم خو زما په خیال خوشحال بابا چې وو بابا پښتو وو او د پښتو هر سن او هر طرف ته غتلې دي څنګه چې د ډایورسټي دی خو لا د بازنامه چې فاروق شاه صاحب وې په دې کې د بازونو چې کم ساينسي اقسام دي او کوم بیماری دي او د ښکار طریقې دي نو دا ټولې چې دینو لکه ماډرن ساينسز چې وسوي نو هغه خوشحال بابا واحد سړی دی په د دنیا په ادب کې چې کومې خبرې غنی خان په شلم او 21مه صدۍ کې نشي کولی هغه 300 کاله مخکې خوشحال بابا کړي. پیرنګي ننوم سوچ کوي چې زه سیکشوالټي خلکو ته وخېمو کنه خو خوشحال بابا خط تفصیل سره دا ټاپک میډیکلی ډیسکس کړی دی. نو دا بې باکی د هغه تر دې حد وا خسړیو که خراب سړیو نو دی باندې موږ پښتنو له لغونته فکر پکار دی. یو سړی خپل شاعر دی پکار دی چې موږ داغه د شاعري صفاتو کو او هم خپل غزل وی خلکو ته اوس چې موږ د ګورو چیرې د انټلیکچوال ومي انټلیکچوال باغنی اکثر انپړه خلک ډیر بهترین شاعران دي. یو سړی په میډیکل پروفیشن کې او موږ به د اغال ته ګورو چې د غم خاله نر دی او کنه دی یره چې هغه دلته د مړو ته ناشته او د مړکیږي خلک او د غي کفالت او خیال ساتي نو کداغه نه جنازه یا دعا قضا شو نو په کار دی چې دی باندې موږ لغونته فکر کو. زما چې څومره پوهه ده نو په دې راپورې پښتنو کې 2 تنه پیدا شوي دي او دا ما په خپل زر او زور کتاب کې لیکلیم دي. د یو نوم عبدالغفار خان او د بل نوم خوشحال خان خټک. خوشحال خان خټک جینیس ډیر لوی فکر لارو ډیر لوی عالم د مغولو په دربار کې بناستو او ټول لایبرری التوي دا دی چې دومره کمالي سړی و. هندوستان هغه زمانہ کې نن سبا چې څنګه لندن دی دک سي هندوستان هغه زمانہ او هر کتاب او هر عالم بال تراتو نو د دومره ډایورسټي د الته راغلی دا خو هغه د خلکو راټولولو چل نه ورته دا ټول هنرونه لرل خو د خلکو راټولولو چل نه ورته خپل ځامن بتم خپو. او دویم سړی چې ونو عبدالغفار خان چې دله د خلکو راټولولو چل تر کمال تر حدا پورې ورته دغه به خلکو ته وی چې کوی ته ودانګي خلکو کوی تم دانګل خو د مخکې تلو چل نه ورته. دا 2 فرق و په دې کې. خوشحال خان جینیسو خو د خلکو راټولولو چل نه ورته. باچا خان له خلکو راټولولو چل ورته خو د مخکې تلو چل نه ورته. دا زمونږ د پښتون قوم بدقسمتي و. خو د دین علاوه کته وګورئ چې دا 2 ته مونږ لري نو پښتو کې پاتې کیږي سو. پکار دا چې مونږ د دې په خپل ځای قدر وکړو چې که حیدروتی یونیورسيټي جوړ کړي نو مونږ ورته خراب نه وایو مونږ د ناران شو هغه سمې کو. که تحریک انصاف یو خپل کار وکړو پکار دي چې مونږ د تنقید په ځای هغه چې سپکې راته بدخکاری هغه ټیک کو. عباسین صاحب چې څنګه خبره وکړه د اقبال او د خوشحال خدیجه فیروز الدین دغه شاګرد و د دې پلار په بنو کې نوکری کړې و هغه له پښتو ورتله نو اقبال هغه په دې د خوشحال باندې تحقیق د پاره خوخه کړه. خو دلته یو بل امپورټنت خبره ده که تاسو د پښتو ادب زده کوي په صحیح مانو کې نو که سادی او رومي مونږ نی ویلي او قران او حدیث مونږ نی ویلي نو مونږ نه په غنی پوي دی شو نه په خوشحال بابا پوي دی شو نه په رحمان بابا پوي دی شو نه په حمزه بابا پوي دی. نو د دینی شاعرای چې کوم منبی دي هغه مولانا روم دی او هغه حدیث او قران دی. نو حدیث او قران او مولانا روم د اقبال او د خوشحال او د رحمان بابا او د ټولو شاعرانو شریک دي. نو مونږ ته د خوش رحمان بابا شاعري د قران د آیاتونو ترجمه ښکاری د احادیثو ترجمه ښکاری دغه سي علامه سیب کوم دا خبره شته چې څومره خوشحال بابا جینیس شخصیتو دومره جینیس علامه سیب مو علامه سیب وړو کې سړی نو لکه د خوشحال خان په جنګلو په بری سیر کې صرف علامه سیب کړی دا دغه کمال نه دی علم انتها چې مونږ نه پیژندو او علامه سیب مونږ ته خو چې دا سړی ستاسو جینیس نو دا د دنه نقل کړی د دنه نقل کړی په د چې موږ دا باس پریدو منبع د ټولو یو دی. برټن رسل به یو خبره کوي چې په کرپټ سوسایټي کې صرف کرپټ خلک سپورټ کیږي او دغه خبره به مولانا مودودی صاحب هم کوي. نه دا نه مودودی صاحب د برټن رسل نه نقل کوي او نه برټن رسل د مودودی صاحب نه کوي. دا یو فطري سیس دی چې دواړو ذهنونو ته اټ ټایم راغی. بادشاہ غوي چې لخر په خپل سوري ساتي دا عباسین صاحب چې د ننګ دا خبره وکړه بادشاہ غوي چې لخر په خپل سوري ساتي هغه غلامي چې ساتي ځان د
لخر پسوري واو دک د نن خبره ده چې که زمونږ مشري څوک کوي نو اب نری او نر دک ته وایي چې عباسین صاحب څنګه ډیفاین کو